السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نیوز چینل ټولو قدرمندو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سبا که موږ او تاسې وګورو ډي وي لاټري یعنې د امریکا لاټري راوتې ده. ډېری ورونه هڅه او کوښښ دا کوي چې بازار ته ولاړ شي او هلته په کمپیوټر کې هغوی خپل ډي وي لاټري ته ثبت نام وکړي. نو نن یوه ډېره غوره او اسانه طریقه مې تاسو ته راوړې ده تر څو تاسې په اسانه طریقه باندې وکولی شئ چې په ډي وي لاټري کې ثبت نام وکړئ. نو دلته بس تاسې حاجت نه پیدا کېږي چې تاسې د بازار ته لاړ شئ او کمپیوټر والا ته 300 400 1500 روپۍ ورکړي او تاسو د ډي وي لاټري کې ثبت نام وکړي. نو اول راځو ګوګل ته چې کله رالو ګوګل سرچ کې خپله لیکو ډي وي لاټري. کله چې موږ ډي وي لاټري نوم سرچ ولیکه بیا به نو خپله ډي وي لاټري نوم به دلته ګوګل کې سرچ کو. خپله موږ ته یو سایټ خلاصیږي. د دغې سایټ له لارې کولی شو چې ډي وي لاټري کې ثبت نام وکړو. مکمل لارښود په دغې ویډیو کې پروت دی چې تاسې ډي وي لاټري سرچ کې ورکړله نو تاسو ته اولنی سایټ خلاصیږي چې الکترونیک ډیورسټي ویزا پروګرام. دا به تاسې کلیک کوئ. کله چې تاسې دا سایټ خلاص کړه ډي وي 2024 انسټرکشن دی. دې کې مکمل معلومات دي، فوټو اگزامپلز دي. نو تاسو چې کله ثبت نام کوئ ستاسې عکس باید 600 پر 600 پکسله او یا هم 1200 پر 1200 پکسله وي. او د عکس اندازه دا ده چې تاسې چې کله عکس سیف کوئ نو جی پی جي سایز کې وي او باید 24 بایټونه باید جګ نه وي. نو کله چې تاسې انټري کوئ نو ډایرکټ به راشي بګین انټري به کلیک کوئ. کله چې تاسې بګین انټري کلیک کړه نو تاسې ته به یو حروف راشي او 30 منټه وخت درکول کېږي چې په دې 30 منټو کې به ته خپله انټري پوره کوې. نو راځو دغلته دغه کوم کوډ چې موږ ته راکړل شوی عادتونه دا به دلته لاندې ځای کې ورکو. کله چې دا موږ سبمیټ کړو نو اول پارت 1 راته راځي چې پارت 1 کې خپل لاست نیم فرست نیم اینڈ میډل نیم کولی شو چې دلته خپل نومونه ورکو. لاست نیم زه ورکوم احمدي. فرست نیم ورکوم عبدالجمیل. که چیرې میډل نیم یا منځنی نوم لرو نو دلته یې کولی شو چې ورکړو. که چیرې نه لرو نو دلته موږ د نو میډل نیم باندې کلیک کوو. دویمه برخې ته راځو چې جنډر مطلب ته ښځینی که نارینی نو ته کولی شي چې دې ځینه دا هم انتخاب کړي. راځو برډی ته. نو برډی کې به ته دقیق خپله تولد کال ورکوي چې څومه میاشت کې څوم تاریخ او په څوم کال باندې ته زیږېدلی یې. نو راځو دلته میاشت ذکر کوو چې 4مه میاشت 10مه ورځ او خپله کال 1999 کې زیږېدلی یم. مثال دغه دی. بیا راځو سیټي ویر یو برن یعنی ښار چیرته چې ته پیدا شوی چیرته پیدا شوی همغه ښار نوم به لیکي کابل. زه کابل کې پیدا شوی یم. کنټري ویر یو برن یعنی ته کوم ځای کې پیدا شوی افغانستان کې. نو افغانستان چې پایتخت یې کابل دی نو هغه ځای چې ته پکې پیدا شوی او هغه ښار. دلته راځو بله ته کنټري اف الیجیبیلیټي فار د ډي وي پروګرام یعنی ته فعلا کوم ځای کې الیجیبیلیټي لري یعنی فعلا ته چیرته یس دا په خپل حالت باندې پرېږدو. که چیرې تاسې په خپل وطن کې یاستئ په یس باندې، که چیرې نه تاسې خپل وطن کې ناست یئ نو په نو وهو هغه کنټري سلیکټ کوو چې موږ په کوم هیواد کې. خو موږ فعلا په خپل هیواد افغانستان کې یو نو یس باندې یس په خپل حال باندې پرېږدو. اووم آپشن ته راځو انټرنټ فوټوګرافي. دلته عکس ورکوو. د ځینه موږ عکس انتخابوو. مخکې ما هم ویلې چې د عکس مشخصات ما ویلې چې عکس باید 600 پر 600 او یا هم 1200 پر 1200 پکسله به ستاسې عکس وي. زه اوس ورځم خپل عکس ته عکس راخلم. عکس مې هم ورکو. میلینګ
ایډرس دی، مطلب ته چې کوم ځای کې اوسېږي، ستا کوم ځای دی، هغه ځای مکمل معلومات به ورکړي، یعنې خپله ساحه، خپل ځای، کلی، کور، ادرس به مکمل ته مشخص کړې. اول راځو دا به ډک کړو چې مثال کنټري افغانستان چې بیرته به یا راشو هغه ته ډسټرکټ ته چې ستاسې ولسوالۍ نوم څه شی دی، ولسوالۍ نوم هلته ورکړي. مطلب سیټي، ټاون، ښار څه نومیږي. خپله هغه ښار چې دی خپله کابل نومیږي. او میلینګ اډرس خپله د خپل کوم کلي ځای نه چې لرئ د هغې اډرس به تاسې ورکوئ. دا موږ ورکړه، تاسې باید د خپل هغه ځای پوسټل کوډ باید تاسې ورکړئ چې هر والد خپل پوسټل کوډ لري. زه سنټرل پوسټل افیس کوډ ورکوم چې د کابل هغه 1001 دی. کنټري خو مې تیاره ورکړې چې افغانستان دی. کنټري ویر یو لیو ټوډے، مطلب دا چې هغه هیواد چې ته همدا مهال اوسېږې، هلته هغه کوم ځای کې ته اوسېږې. افغانستان، زه همدا مهال افغانستان کې اوسېږم. خپله د تلیفون شمیره ده، دلته هم ایمیل ادرس خپل ورکوو. خپل ایمیل ادرس یو خبره په یاد ولرئ چې کله تاسې ایمیل ادرس ورکوئ نو هغه ایمیل ادرس باید تاسو سره فعال اوسي او فعال ایمیل ادرس باید تاسې ولرئ، ځکه که چیرې تاسې سلیکټ شوئ نو باقي معلومات تاسو په ایمیل ادرس کې درکوي او د ایمیل ادرس له لارې تاسې له هیواده وباسي او بهر تاسې میش کوي. ورځم دا ایمیل بیا یو وارې ورکوم، کنفارم کوم. دلته په 12 آپشن کې وایي چې what is the highest level of education you have achieved as of today. یعنی دلته تاسې باید څه کړي وي. یوه خبره په یاد ولرئ چې تاسې هیڅکله هم باید پرایمري سکول انلی دا باید ور نه کوئ، ځکه شخص نه مشخصیږي. تاسې باید های ډیګري باید تاسې ورکړئ. مطلب زه له مکتب یا هم پوهنتون څخه فارغ یم، مکتب څخه فارغ یم، یا همدا مهال په پوهنتون کې یم، نو زه ورکوم چې های سکول ډیګري یا ویکیشنل سکول، سم یونیورسټي کورسز، یونیورسټي ډیګري زه لرم، نو های سکول ډیګري دا صحیح دی، بهتره دی. اوس 14 آپشن ته راځو چې what is your current marital status. یعنی که چیرې تاسې واده لرئ نو دلته مکمل معلومات ورکوئ. مثال تاسې واده لرئ، میرډ استئ یا انمیرډ استئ. زه انمیرډ واده شوی شخص نه یم. که چیرې تاسې واده کړی وي نو لاندې آپشن باندې تاسې دغه شنه تړۍ کې کاږلی شئ، نو بعد له هغې نه تاسې خپل معلومات ورکولی شئ. ډیورس دی، نه ما واده نه دی کړی، نو زه همدغه آپشن باندې اکتفا کوم. که چیرې تاسې بیا هم واده کړی وي او ماشومانو ته نو په دې سوال کومه خانه چې خالي راځي دلته د ټول کورنۍ تعداد ورکولی شئ. ورځو اخري برخې ته چې کنټینیو وخو.